ډاکټر عبدالله پاکستان ته د خپل سفر په اړه ولسمشر غني سره په کوم رازونو خبرې وکړي او ډاکټر عبدالله بیا چیرته د سفر لپاره ځان تیار کړی دی. سلامونه لیدونکو، دا هر څه په دې ویډیو کې وګورئ. د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي نن یکشنبه په خپل ټویټر کې په دې اړه ویلي دي چې د ملي پخلاینې عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله په ولسمشرۍ معنی کې له ولسمشر غني سره لیدلي دي او پاکستان ته یې د خپل سفر په اړه نوموړي ته ټول جزئیات وړاندې کړي دي. صدیقي په دې اړه ویلي دي چې ډاکټر عبدالله اسلام آباد ته د خپل وروستي سفر په اړه ولسمشر غني ته خپل راپور وړاندې کړ او دواړو د سولې پر راتلونکو اقداماتو باندې بحث او خبرې وکړې. د ملي پخلاینې عالی شورا ډاکټر عبدالله تیرونی په 3 ورځني سفر اسلام آباد ته لاړ او دغه هیواد له چارواکو سره د سولې پر روانې پروسې خبرې وکړې. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هم په دې اړه خپل ټویټر کې لیکلي دي چې له عبدالله سره یې په زړه پورې بحثونه درلودل. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب لاویو ترمنځ د قطر په دوحه کې مذاکرات دوام لري، خو له دې مذاکراتو د 15 ورځو په تیریدو سره بیا هم اساسي مذاکراتو ته د طرز العمل په وروستي کولو نه دي توانیدلی. او همدارنګه هندي رسنۍ وایي د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس به هند ته په خپل سفر کې له هندي چارواکو د افغان د سولې په برخه کې د هر اړخیزه مرستې غوښتنه وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله پاکستان څخه له راستنېدو 6 ورځې وروسته د اکتوبر په 8 هندوستان ته ځي. انډيا ټوري ورځپاڼې لیکلي دي چې ښاغلی عبدالله به د دې سفر په ترڅ کې له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري او د افغانستان د سولې په برخه کې به د هند څخه هر اړخیزه مرسته وغواړي. که څه هم پاکستان او هند په سیمه کې دوه سرسخته مخالفان بلل کیږي او د دې ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه دریځونه هم یو شان نه دي، خو د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې د دې سفرونو موخه د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا او د دې بهیر پر وړاندې د شته خنډونو لرې کول دي. د دې شورا مرستیال عبدالعزیز دین محمد هم په دې اړه رسنیو ته ویلي دي چې د ملي مصالحې عالی شورا مشر به هند ته سفر وروسته ایران، ازبکستان او چین ته هم سفر وکړي. له تاسو ډیره مننه چې دا دوه خبرونه مو تر اخره ولیدل. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره هم زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا بلې ویډیو الله مو مل شه. د خدای په امان.